د اولادونو د ښې روزنې په اړه څو لنډې لارښوونې. د نن ورځې ماشومان او اولادونه د سبا ورځې جوړونکي دي. که د ماشومانو او اولادونو په روزنه کې د پام وړ تمرکز او هڅه ونه شي، نو راتلونکی به یې نه یوازې بدمرغه او ښه نه وي، بلکې د ټولنې اضافي بار هم ګرځېدلی شي. میندو، پلرونو، روزونکو او ښوونکو ته پکار ده چې د راتلونکي نسل په روزلو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. په دې ویډیو کې مو د اولادونو د ښې روزنې اړوند څو لنډې خو ګټورې لارښوونې تاسې ته چمتو کړي دي. له موږ سره اوسئ. ډالۍ لومړی نجلۍ ته ورکړئ. خپل اولادونو ته په سلام اچولو سره هغوی ته شخصیت ورکړئ. خپل ماشومان ښکل کړئ. ماشومان په ماشومانه کارونو سره مه رټئ او کارونو ته یې په سپک نظر مه ګورئ. ماشومانو ته مو د وکړه مکړه امر نهي د کلماتو له ډېر استعمال څخه ډډه وکړئ تر څو جرأت پیدا کړي. ماشومان مو هیڅکله د ژړا لپاره مه رټئ، یعنی مه یې وهئ. خپلو ماشومانو سره چې کله کومه وعده کوئ نو عمل پرې وکړئ. ماشومانو ته مو د زده کړې تعلیم په هکله معلومات ورکړئ او ورته یې وهڅوئ. د میلمنو مخکې مو ماشومان مه رټئ. که په کور کې ماشوم ته درناوی وشي نو هیڅکله به د پلار او مور خبره پر ځمکه ونه غورځوي. د پلار او مور له لوري پر ماشوم شفقت ماشوم په خپل نفس برلاسی کوي او ډاډمنوي یې. بریالی روزونکی هغه دی چې د ماشوم غوښتنې په ښه ډول او پرته له کوم منفي برخورد څخه ومني. خپل ماشومان مو په رښتیا ویلو عادت کړئ. ماشومان مو مه ډاروئ. ډار د ماشوم شخصیت زیانمنوي او په رواني ستونزو یې اخته کوي. د ګناه زیانونه مو ماشومانو ته روښانه کړئ او په دې یې پوه کړئ چې د ګناهکار څخه خلک کرکه لري. مخکې له دې چې ماشوم مو شپږ کلن شي نو بستر یې جلا کړئ. پند او لارښوونه هغه وخت په ماشوم اغیز کوي چې د کورنۍ مشران او غړي خپله پرې عمل وکړي. کورني او بیروني نظام ترمنځ توپیر ته قایل شئ او ماشومان مو دننه کور کې آزاد پرېږدئ چې لوبې وکړي. له ماشومانو غیر منتظره کړنې تر یو بریده قبولې کړئ. د ټولنې کمرنګه او ناکامه کسانو سره هیڅکله خپل ماشومان مه پرتله کوئ. خوږې او پندناکه لنډې کیسې مو ماشومانو ته په خپله ژبه ووایئ او غورچاڼ یې په لنډیز ډول ورته روښانه کړئ. په کوچنیوالي کې د ماشومانو ډېره شوخي په لویوالي کې د هغوی د ښه او پیاوړي ذهن څرګندونه کوي. له 1 کلنۍ څخه مو ماشومان په لمانځه عادت کړئ. لمونځ د ماشوم ذهن او روح په دایمي ډول ارامه کوي. ماشومانو ته مو قرآن زده کړئ. د قرآن زده کړه هغوی ذهناً او روحاً د نورو زده کړو لپاره چمتو کوي. د ماشومانو مخکې هیڅکله شخړه مه کوئ. هیڅکله د ماشومانو مخکې داسې مه ووایئ چې خدایه مرګ راکړئ. د ماشومانو غوره استعدادونه پیدا او وده ورکړئ. د پلار او مور له لوري پر ماشومانو شفقت د هغوی لپاره هر څه دي. پر ماشومانو مو د مینې ګېډۍ وویشئ. د عمري تکامل په نسبت مو ماشومان ورو ورو خپلواکه کړئ. د ماشومانو روزنه او هغوی ته د قوانینو ښودنه د کورنۍ مسؤلیت دی. مننه.